دغه د لوګر ولایت په مرکز پل علم کې د هندوانو یو پالیز دی چې بزګران د حاصلاتو پر راټولولو بوخت دي او سږ د حاصلاتو د ډیروالي خبره کوي. دوی د اسلامي امارت له مسؤلینو غواړي چې میوو ته له هیواد بهر د صادراتو زمینه مساعده کړي. این زمینه که از سارلو هم کشت میشه، تگزا هم کشت میشه، دیگه از تخمای دهقان معمولی هم کشت میشه. ماشاءالله خوب است، نسبت در سال امسال باز خوب است، تربزایش هم خوب است، دیگه لذت تربوز هم خوب است. څلور میاشتې تقریبا کېږي موږ دلته دغه فصل باندې شروع کړی ده او د دې فصل اول نه شروع نه موږ راغلي ابتدا نه تقریبا څلور پنځه میاشتې نور هم دلته یو اته میاشتې موږ ته د کار زمینه ښه خوندوره برابر ده. بس دغه راز بزګران وایي چې د لوګر هندوانې خوږې دي او خوند او کیفیت یې بېساری دی. د لوګر خو ډېره ښه هندوانه ده ځکه چې کوم ځای اوبه ډېرې وي هندوانه خوږه راځي او ډېره ښه هندوانه ده. وزن هم زیات وي 60 کیلو تر 200 کیلو پورې وزن پوره کوي. الحمدلله امنیت خوب است. اینجا که از ما تا 10 شود تا 11 شود موتر بار میکنیم، هیچ مشکل نیست. از چه شکرگزار هستیم. د لوګر د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین له بزګران څخه د ملاتړ ترڅنګ وایي چې هڅه کوي څو د بزګرانو حاصلات ته په کور دننه او بهر د پیر او پلور زمینه مساعده کړي. دوی وړاندې وایي چې سږ کال په لوګر کې پر 2500 هکتاره ځمکه هندوانې کرل شوي دي. نو په لوګر ولایت کې موږ ویلی شو موږ تر تقریبا 2500 هکتاره ځمکه باندې هندوانې کرل شوي دي. خوشبختانه سږ کال قیمتونه هم ښه دي. تېر کال کې به قیمتونه ټیټ وو ځکه د نورو ګاونډیو هیوادونه به نور محصولات راتلل نو د دوی په قیمت باندې به ډېر تاثیر درلوده. بزګران په داسې حال کې په لوګر کې د هندوانو د حاصلاتو د ډیروالي خبره کوي چې تازه د لوګر د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست هم سږ کال په دې ولایت کې د کرنیزو حاصلاتو ډیروالی د پام وړ ګڼلی دی.